बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो दो नॉर्थ कोरिया शमाली कोरिया बारा केरा रकबा खुद दी मुल्क दा 1,20,000 मुरब्बा किलोमीटर और 1,20,000 मुरब्बा किलोमीटर सरा दा दुमरा मुल्क ते लगे जमंग द पख्तूनख्वा न लगलोई दे जके च पख्तूनख्वा रकबा दा 1,01,000 मुरब्बा किलोमीटर आबादी दा 2,55,00,000 न तकरीबन लगे 2.5 करोड़ आबादी दा न आबादी लिया सरम दा द पख्तूनख्वा ना कम दे GDP 30 अरब डॉलर दा नो 30 अरब डॉलर द दी मुल्क कि सोरा लगा एरिया रा सोरा आबादी दा न दी लिया सरा दा कम दा नो पदी वजह मान दे इकोनॉमिकली दा मुल्क खराब दे बल्कि कला ना कला बिया दुमरा खराब शी ना چې د چین او د روس په امداد باندې بیا چلیږي او دا کشان کله نه کله به داسې سچويشن راشي چې حکومت سره بیا د تنخواګانو لپاره هم پیسې نه نو دا په دې وجه باندې هم دا چې دوی خو د امریکای خلاف دي او نو د دنیا ډیرو ملکونو دوی سره هغه کټ اف کړي تجارت ور سره نه کوي چې تجارت ور سره نه کوي نو د دې هغه اکانومي خرابوي بلکې د امریکای او د اقوام متحده د طرف نه په دې باندې اکونومیک سانکشنز دی پابندای دي دا پابندوم خراب کړي دي مذهب چې کوم دی نه دا سټیټ ایتھیزم ورته وایي مذهب دې سره وباسل دی لکه د یو مذهب سره تعلق نه ساتي او سیاسی نظام ډیکټیټرشپ دی امریت دی اوس یو ځوان سړی دی د دې نه مخکې د پلار حکمران اوس دی او هغه نوم دی کم جونګ اونیس نوم دی او هغه نن سبا د ملک سربراہ دی بس ټول چې کوم دی هغه فوج دی که خفیه ادارې دي که پولیټیکل سیستم دی که اکنامک دی هر څه د په اشاره باندې جریږي هر څه د هغه په کنټرول کې دي نو ډیکټیټرشپ دی یو اتھارټیټیو نظام دی کوریا جنگ اور کوریا جنگ چې کوم دی نه دا هغه جنگ دی چې رقم جنگ په نتیجه کې نارت کوریا دا ملک جوړ شوی دی دا جنگ کله شو نه دا 1950 نه تر 1953 پورې درې کاله جنگ او دا پاسل کې د امریکای او د روس په میانس کې چې کوم سر جنگو نو لکه دا غي یو چپټر ورته مونږ ویلې شو دا هم دا غي ویسا وا ځکه چې نارت کوریا روس او چین سپورټ کولا او ساوث کوریا چې کوم دی امریکای او یورپ سپورټ کولا نو د جنگ ریزلټ دا سره راغی چې بس کوریا چې دا کله یو ملک او اوس په دوه ملکونو کې تقسیم شو نن 1953 نارت کوریا جدا ملک ته ساوث کوریا جدا ملک ته اوس یې سټیټس ته نو ساوث کوریا چې کوم دا هغه یو مالدار ملک ته اکونومیکلی ډیر مخ کړي د خلک ورته د پاکستان نو مزدورو لذي او ډیر پیسې په کې بلګ وخت کې وګټي هغه یو ډیولپډ سټیټ ته ترقی یافته ملک ته G20 کې او خو ملټری وایز ډیفنس دا غي چې کوم نه ډیر کمزور دی لکه د عرب ملکونو مثال دی کنه نو ځکه د 28000 فوج وایي چې کوم نه د امریکای الته کې موجود او د امریکای دغه فوج هر وخت هلته کې موجودي د سره پاره چې د نارت کوریا په ساوث کوریا باندې حمله ونه کړي او بل طرف ته نارت کوریا چې دی ناغه اکونومیکلی هغه غریبانان دي خو فوجي طاقت ډیر زیات دی او د خطي او بدمعاش ملک دی امریکای سره زور چلای فوجي طاقت دک فوجي طاقت ته چې نارت کوریا لای په دنیا کې یو سټیټس ور کړی دی او ټروپس ته دی چې کوم دي د فوجیانو تعداد هغه تقریبا 10 लाख دی او ریزرved آرمی ورسره هم شته هغه 500 लाख نو د دنیا لکه امریکا چین او انډیا تقریبا 3 ملکونه چې د دنیا کم دي چې غټ فوجونه دي ورسره د فوجیانو د تعداد لري سره هغه کې یو نارت کوریا هم دی اټم بم دی کله جوړ کړو اټم بم دی جوړ کړو په 2006 کې د ډومبای دماکه کړی و او د پاکستان پسې اتم ملکو چې د ډیکلیئر نیوکلیئر سټیټس کې چې کوم نه د شمار راغی او چې کله دماکه کوله په 2006 کې نو دماکي سره چې بیان جاری کړو هغه داو چې د امریکای خلاف تا نو ځکه ځوامه چې د امریکای سره دښمنی کوي ټیل ټیکنالوژي دومره چې کوم دی نو ډیولپ تا چې کروز میزایل ورسره دی چې بریډار نخکاری بیلسټک میزایل ورسره دی چې نیوکلیئر وار هډ ځان سره وړي او یو ځای ټارګټ کوي او انټر کانټیننټل میزایل ورسره هم دی بین البریاعظمي میزایل چې ورته وایي چې هغه د یو بریاعظم نه بل بریاعظم هډ کوي وایي تر دې پورې چې نارت کوریا سره داسې میزایل شته چې د هغې رینج 13000 کیلومیټر پورې دی نو دا ډیر زیات دی نه هغوی چې وایي موږ امریکا خلاف دا کوو نه هغوی داسې کولی شي چې هغوی د دې ځای نه هم امریکا هټ کړي کیمیایي مواد نه د ساوث کوریا اوس څو کاله وړاندې یو ریپورټ پیښ کړو او ساوث کوریا په هغې کې ویلي چې نارت کوریا سره 5000 ټن کیمیایي مواد دی او دکه کیمیکل مواد چې دوی سره کوم دی نه دا تباکن هتیار دی او دا که چېرې دکه د ساوث کوریا دغه خبرې رښتیا وي چې 5000 ټن دی نو دا په دنیا کې د کیمیکل هتیار د ټولو نه غټه ذخیره ده او دا د نارت کوریا باره کې یو څو خبرې دي بله ویډیو کې به بل موضوع سره راځو زموږ چینل ګورئ ډېره مننه